د زکات ویستلو طریقې کار څنګه دی، مطلب موږ ته به څنګه پته لګي چې دې کال کې په موږ باندې څونه زکات ویستل لازم دی. دویمه خبره چې زموږ په چا باندې قرض پیسې موجود دي که نه، آیا دغه پیسې به موږ په زکات کې شمیرو که نه، مطلب د دې نه به موږ زکات وباسو او که نه به وباسو. دریمه خبره چې چا سره سامان تجارت موجود دی، دکان دی، ګاډی دی ورسره د خرڅ یا داسې نور سازو سامان ورسره دی، ده ته به څنګه پته لګي چې په دې کې به زه څونه زکات وباسم. څلورمه خبره چې په مونږ باندې د چا قرض پیسې موجود دي که نه، آیا دغه پیسې د قرض نه به وباسو او که نه به وباسو. نو انشاءالله دا یو څو خبرې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته بیانوم، په دې باندې تاسو ځان پوهه کوئ. ښه، ټولو نه اولې خبرې طرف ته راځو چې زکات ویستلو تاسو یو فارموله زده کوئ که نه، یو قاعده تاسو زده کوئ، انشاءالله تاسو به ټول عمر د دې لانجې نه په امن کې شئ چې څونه زکات مونږ اوس وباسو. به صحیح شوه. نو داسې چل به تاسو کوئ که نه چې ټوټل تاسو سره څونه پیسې دي چې هغې نه تاسو زکات وباسئ، دغه ټوټل پیسې به تاسو په 40 باندې تقسیم کوئ. کلکولیټر به راواخلئ، یا نن سبا خو موبایل کې کلکولیټر دی، هر چا سره موجود دی، بس کلکولیټر به تاسو راوباسئ، ټوټل پیسې به تاسو ولیکئ او تقسیم 40 په 40 باندې به تقسیم کوئ چې څه ته نه جواب راشي، بس دغه ستاسو زکات دی. که 1 کروڑ روپۍ تاسو سره موجود دي، که 15 کروڑ روپۍ تاسو سره موجود دي، که 1 لاک روپۍ او 15 لک روپۍ که تاسو سره موجود دي که نه، ټوټل پیسې په 40 به تقسیم کوئ، څه چې ترنه جواب راشي بس دغه زکات دی. صحیح شوه؟ دا خبره برابر شوه. دویمه خبره، اوس چې ستاسو په چا باندې قرض پیسې موجود دي، آیا د دغه پیسو زکات په تاسو باندې شته دی او که نشته دی؟ نو دې کې دوه خبرې دي. که ستاسو امید شته دی چې دا پیسې به ماته دی واپس راکړي، نو بیا به د دې زکات خامخا تاسو ورکوئ، ځکه چې ملکیت ستاسو دی. که ستاسو په چا باندې 15 لکه روپۍ بالفرض قرض دی او تاسو سره 15 لکه روپۍ نقد موجود دی، نو تاسو به د 10 لکه روپو نه زکات وباسئ. 15 لکه دا نقد شوي او 15 لکه روپۍ چې چا سره ستاسو قرض دی که نه دغه، نو ټوټل 10 لکه شوي، د 10 لکه روپو نه به تاسو زکات وباسئ. صحیح شوه؟ اوس یو کس داسې دی چې تاسو ورته قرض پیسې ورکړي دي، اوس تاسو امید ختم دی، بس تاسو وایي چې دیاړو ماله دا پیسې واپس راکوي نه، بیا د دې زکات په تاسو باندې نشته دی. خو عموما خو داسې نه وي که نه، پیسې خو چې چاله څوک قرض ورکړي خو ترې خامخا واپس اخلي، نو هغې زکات بیا په تاسو باندې لازم دی. ټیک شو؟ دا خبره برابر شوه. بله خبره، اوس په تاسو باندې د چا قرض پیسې موجود دي، آیا دا به د دې نه منفي کولی شي که نشي منفي کولی؟ بالکل به دې نه منفي کولی شي. بالفرض تاسو سره 10 لک روپۍ موجوده نقد موجود دي، د زکات ویستلو ورځ ده ستاسو، تاسو سره موجوده 10 لک روپۍ نقد موجود دي، خو په تاسو باندې 3 لکه روپۍ قرض هم د چا شته دی، 3 لکه روپۍ تاسو قرضدار یې، نو د 10 لکه روپو نه به 3 لکه روپۍ منفي کوي، 9 لکه به پاتې شي، د 9 لکو روپو نه به تاسو زکات وباسئ. صحیح شوه؟ دا کومې چې تاسو باندې قرض دي دا به ترې نه منفي کوي. دې کې یو بله خبره تاسو یاد وساتئ چې کله د زکات ویستلو ورځ ده ستاسو که نه، تاسو سره خو څه ناڅه پیسې داسې موجود دي چې 1 کال پرې تېر شوی دی او دې کې داسې پیسې هم راغلي چې هغې صرف 15-16 ورځې کېږي. دا 15-16 ورځې مخکې چې کمې پیسې راغلي دي، آیا دغې نه به زکات وباسئ که نه؟ نو بالکل به دغه په زکات کې شمېر کېږي. د زکات ویستلو چې ستاسو ورځ ده که نه، په دغه ورځ چې تاسو سره څونه پیسې موجود دي د ټولو نه به زکات وباسئ. که دې کې داسې پیسې راغلي وي که نه چې تاسو سره 15-16 ورځې مخکې راغلي دي، دا به هم پکې شاملولی شي، دا به هم پکې جمع کولی شي، ټوټل نه به تاسو زکات وباسئ. صحیح شوه؟ بله خبره او اخیري خبره، د دکان نه به زکات څنګه وباسئ، د سونې نه به زکات څنګه وباسئ، یا دغه شان دی د خرڅ تاسو سره نور سازو سامان دی، ګاډی دی یا د خرڅ ځمکه ده، د دې نه به تاسو څنګه زکات وباسئ، په دې باندې تاسو ځان پوهه کوئ. اول دکان طرف ته راځو. دکان کې چې تاسو سره کم سامان موجود دی، د خرڅ والا سامان، هغې به تاسو اندازه ولګوئ. که تاسو ته یقینا قیمت معلوم دی خو صحیح ده، که یقینا قیمت معلوم نه دی که نه، د ټول چې کم د خرڅولو والا سامان دی هغه قیمت په اندازه ولګوئ، ټوټل چې څه قیمت راشي دا په 40 تقسیم کې دغه زکات دی. دکان کې چې کم کم شیزونه چې د خرڅ نه دي، مطلب کیبن شو یا المارۍ شوه یا پکي وغیره شول یا لیټونه وغیره شول چې کم تاسو بلوئ، د دې خو ستاسو د خرڅ اراده نشته که نه، دا به تاسو په زکات کې نه شمېرئ. خو چې کوم شیزونه ستاسو د خرڅ اراده ده چې دا شیزونه به زه خرڅوم، د هغې به تاسو هغه قیمت ولګوئ چې تاسو یې پرې خرڅوئ. په کم قیمت باندې چې تاسو په خلکو باندې خرڅوئ، دغه قیمت اندازه به ولګوئ چې څه قیمت راشي، په 40 باندې به تقسیم کوي، بس دغه زکات دی. صحیح شوه؟ دغه شان د ځمکه هم ده، ځمکه تاسو سره د خرڅ ځمکه موجوده، یو خو هغه چې خپله ځمکه وي، د استعمال والا ځمکه وي، د فصل والا ځمکه وي، په دغه کې خو زکات نه، هغې خپل عشر ترتیب دی. خو چې کوم تاسو پراپرټۍ کار څوک کوي که نه، ځمکه الي او خرڅوي، الي او خرڅوي، دغه ځمکې هغه قیمت په تاسو اندازه ولګوئ چې کوم باندې تاسو خرڅوئ،
هغه قیمت چې تاسو سره سره شي کنه هغه ټوټل قیمت په تاسو په 40 باندې تقسیم کی چې څه جواب راشي بس دغه زکات دی دغه شان موټر هم دی گاڑی وغیرہ تاسو سره موجود دی د خرڅ والا هغه قیمت اندازه به ولګوي چې کم قیمت باندې تاسو خرڅوي هغه ټوټل قیمت په تاسو په 40 باندې تقسیم کړي چې څه جواب رالو بس دغه زکات دی دغه شان نورم د هر سوال چې څونه سامان دی کنه هغه ټوټل قیمت په تاسو معلوموي او په 40 باندې به تقسیموي چې څه نه جواب راشي بس دغه زکات دی صحیح شو د سونیم دغه شان ترتیب دی چې سونه تاسو سره موجود ده کنه یا چاندي تاسو سره موجود ده نو چاندي یا د سونه چې کم مارکیټ قیمت دی مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې دا سونه خرڅيږي کنه اګه قیمت په تاسو ټوټل معلوم کړئ او دغه ټوټل قیمت په تاسو په 40 باندې تقسیم کړئ چې ست نه جواب راشي بس دغه زکات دی نو امید دی چې ان شاء الله په دې ټولو مسایلو باندې تاسو پوه شوي که زکات حواله سره تاسو نور څه سوالي په ذهن کې نو اخ کولی شي ان شاء الله زه به کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم او کوشش وکړئ چې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د زکات د مسایلو نه خپل ځان خبر کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخ شلبات ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان